هغه نظر اوس په هغو سترګو کې پاتې نه شو. نوزو زړګیه نوزو نور په دغه لاره نوزو. دا باید د نامتو افغان سندرغاړي منګل له مشهورو سندرو څخه ده. د منګل د موسیقۍ او شخصي ژوند کیسه له ډېرو لوړو ژورو نه ډکه ده. دغه سندرغاړی ښکلی غږ لري او څو لسیزې کېږي چې خپلو مینوالو ته سندرې وایي. ښاغلی منګل واشنګټن ته د یوه کنسرت لپاره راغلی او دا د اوس د امریکا غږ په مرکزي سټوډیو کې راسره مېلمه دی. منګل صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. د واشنګټن کنسرت مو څنګه و؟ مخکې له دې نه زه د اشنا ټلویزیون محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم او که په افغانستان کې دی او که خارج دی بهر دی افغانستان نه دی د دوی خوشحال لري او د یو صلح د یو قاطع صلح موږ هم امیدوار یو چې خپل وطن ته لاړ شو او له نږدې نه خپل خلکو ته خدمت وکړو. کنسرت مو ډېر نام خدای ښه کنسرت و. خلک ډېر راغلي وو، مینوال مو ډېر والا نو اوس که زه ووایم چې ډېر راغلي وو نو هغه تعقیبوی شئ تاسې. کامرې پکې ډېرې وې، ډېر خلک پکې ډېر زیات راغلي وو او بس د خلکو فرمایشونه او څه نوي سندرې څه ټوکې ټکالې، مقصد یوه شپه مو ورسره تېر کړو. ډېره زیاته مننه. تاسې کلونه له خپلې پخوانۍ مېرمنې نغمې سره ژوند وکړ او په ګډه مو خپلو مینوالو ته سندرې وویلې، خو وروسته تاسې جلا شوئ. مېرمن نغمې له امریکا غږ سره په یوه مرکې کې ویلي وو چې تاسې غوسه کوئ، کله کله وهل ټکول هم کوئ. د مېرمن نغمې خبرې به واورو، بیرته به تاسې ځواب واخلو. ما سره ډېر ام نظره وو چې ژوند مو نه کېږي، ځکه چې یو بل نظرونه د یو بل په نظر نه وو. هغه لږ توندخویه وو، نو کله به وهل ټکول هم پکې راتلی او نور داسې بعضې شیان یې درلودې چې زه نه غواړم دلته یادونه وسي. وایي تاسې توندخویه هستئ، وهل ټکول هم کوئ. خبره داسې درته کومه چې وهل د انسان لپاره ما تر اوسه پورې خپل یو اولاد هم په یو څپېړه نه ده وهلی او زه د وهلو سړی نه یم، په دې چې ما سره منطق او دلیل استدلال شته. خو کله کله داسې پېښ شي چې د دیموکراسۍ نه چې یو حالت بیروکراسۍ ته ووځي، ولو چې په د امریکا کې هم نه چې هغه د افغانستان رسم او رواج خو څه کوي چې په د امریکا کې هم بعضې پرابلمونه پیدا کېږي، مګر دا پرابلمونه د دغسې ابدي جلاوالي معنا یې نه درلوده. اوس ډېر پښتنې ښځې په افغانستان کې وهل خوري، خو بیا هم یو اصول یو حرمت یو عزت د کلیو د بانډې خو ساتي. خو چې مسافر شو نو خبره دا ده وایي چې خواري مې ټوله اوبو یوړه، دوبار به نه کرم د سیند غاړې ګلونه. جنجال دا دی چې په ډېر سختو شرایطو کې موږ شهرت پیدا کړی. زه د نغمې هغه نه یم، هغه د ښځو دپاره د ښځو د نهضت دپاره ډېر خدمت کړی. شاعره ده، هنرمنده ده. په مستو سندرو کې د نغمې زور په افغانستان کې هېڅ زنانه هنرمند نه لري. دا حالات یو موده سره یو ځای وو، یو موده داسې شو په دې چې که دا در سره شروع کړم نو اوس خو دا شپږ ودی بیخي یو کتاب پې لیکل کېږي، نو هغه هم بیچاره خدمت کوي. اوس هم روان ده او موږ هم مخکې دوګانه خدمت مو کوو، اوس تنهایي خدمت کوو. خو داسې لیدل کېږي چې د هغوی فعالیتونه تر تاسو ډېر زیات دي، تاسو ډېر لږ لیدل کېږئ. په هر صورت د وروستي ځل لپاره هم له نغمې سره کله ولیدل؟ تقریبا دی راځي په امریکا ته، د لور کور کې مې ژوند کوي، نو داسې نورمال هره ورځ یې ګورو سره. هره ورځ؟ هو بلکل. که وغواړئ یوه زمزمه وکئ د سندرو په ژبه څه پیغام ورسوئ نغمې ته، نو څه وایو؟ زه د افغانستان غونډو خلکو ته پیغام رسوم. مهرباني. یوازې مهرباني. درنه لرې مسافر یم خوږې مورې، در په در خاورې په سر یم خوږې مورې. درنه لرې مسافر یم خوږې مورې، در په در خاورې په سر یم خوږې مورې. بې وسه او بې کسه
خزان خزان کړمه بې وسی او بې کسی خزان خزان کړمه ستا له غېږ نه چې بهر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې زما حال پوښتنه مه کوه مور جانې زما حال پوښتنه مه کوه مور جانې له هر څه نه اوس بدتر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی اوس له شرقه تر مغربه یم راغلی څنګه درشم بې وزر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې ډېره زیاته مننه خوږه زمزمه وه کور دې ودان په خیر اوسې تاسې یادونه وکړه چې مېرمن نغمه له خپل یوې لور سره ژوند کوي تاسې له چا سره ژوند کوئ اولادونه په څه بوخت دي اولادونه مو نام خدای غونډ مې یو زوی مې چې د هغه پولیس ده پولیسو کې د مشر زوی مې چې د هغه د اسلامي پوهنتون نه ډګري اخیستی ده دوه لورګانې مې په بانک اف امریکا کې د لون افسرانې دي الحمدلله آرام او اسوده دي مشره لور مې کوټې ډېرې زیاتې لري کور یې لوی ده هغه چې مور یې هم راشي د مسیانو د لیدلو لپاره اوس څه تکلیف یې د خپو درلوده د هغه د عملیات هم اوس تېر شوی اوس ګرځېدی د چا د پښو عملیات د نغمې او نو بس هلته اوسېږي بیا کله کله تاسې هم همالته ځئ کله کله ځو د مسیانو لیدلو دپاره او مسیان یو د شفیق مرید یو لورکی دغه په ما ډېر ګرانه ده بس زما بغیر له هغه نه ژوند نه کېږي د هغه هم هسې مور ته وایي چې دا ټلیفون ورته وړي چې دا روغ که بیا ورسره غږېږم بیا ځمه نو دغسې وایي ستاسې یو لور هم د سندرو ویلو لپاره ډېر ښه غږ لري کله کله سندرې وایي اجازه هم ورکړې ده چې په مجالسو کې او یا په کنسرټونو کې سندرې وایي یا کله ورته اجازه ورکوئ یا په خپله غواړي ما ورسره ډېر مشق او تمرین کړی تر ما هم ډېر ښایسته اواز لري د خدای پاک مورکیانې داد لري چې هغه ها وکړي داسې نه چې دا زما لور ده بس خبره دا د مشق او تمرین هر شي مو ورسره کړي ډېر مې تشویق کړی اوس نو خپله مسؤلیت لري واده یې کړی خوښه ده چې دا د شفیق مېرمن خیر وشي دا ډېر ښایسته ښکلی غږ لري او اوس واده یې کړی د دوی په ژوند کې زه مداخله نه کوم که سندرې کړي هم کور یې ودان ما زما له خوا نه ممانعت ورته نشته ډېره زیاته مننه ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو هنري فعالیتونه لږ څه لږ شوي دي برعکس له خیره سره اوس خو دا اوس بیرته ورته مخ پولیس کړي دي چې بیرته له خیره سره ټینګې کړو او نو له خیره څه پروګرامونه لرئ د ورځو کې د میاشتو کې په دې میاشتو کې خو اوس دفتن داسې مې زړه ده چې مخ په دې واشنګټن کډه وکړم واشنګټن ته راځئ انشاءالله دغسې یو دلته د هغه د محترم لودین صاحب چې ډېر یو ښایسته ځوان ده وطن پرست ځوان ده نو د دې سره په تفاهم رسېدلی یم چې یو کار سره جوړ کړو چې یو چېرته مرکزیت کې سیټ کابل ته خو د تلو نیت نه لرئ د کوم کنسرټ لپاره نه اوس نشم تللی ډېره زیاته مننه منګل صاحب کور مو ودان په خیر راغلی له وخت مو ډېره زیاته مننه موفق اوسئ کور ودانې دي باشنا د ټلویزیون هم مننه چې موږ ته دعوت ورکړ او موږ یې لکه یو پول غوندې تاسو خو د پول حیثیت لرئ د ملت سره یو د زړه خواله مو سره وکړو ستاسې د کور ودانې خیر کور دې ودان خوشحاله اوسئ